ته خفه یې که خوشحاله هی ولې ها یا بھائی ماشاءالله چې موږ څه خبره ده د قدرت کارونه دي ښه الله سره زور کېدلی شي یا نه چې کېدی نه چې کېدی ستړی مه شي ته خفه یې که خوشحاله هی ولې ها بس بس ما یار یار های خفه دی زور ځان ته خفه یې که خوشحاله بګار یې کړ ښه څه زړه چې چاند درته ګرځېدل دا خو د رښتیاو خفه ولو یار د غرو وطن څومره خوند کوي چیش کوي یاران ها وزه وزه بلې وسه پټای څه یا لکه ته خفه یې که خوشحاله ته خفه یې که خوشحاله خوشحاله کومه یې خوشحاله ته وخانده دی خوشحاله دی دی نه دی خفه بل خو د رښتیاو خفه ماشاءالله مخصن شپه ما د لې وکړل د دې زګي دومره خوندور هوا واخیسته درته ته خفه یې که خوشحاله خوشحاله ښه بل یو خفه ول خفاق دی نو اوس خبره روان دي ته خفه یې که خوشحاله ها په دا وطن کې ته خفه یې که خوشحاله دا ټیمور درمیانه کې نه خوشحاله خوشحالي ده خوشحالي دا دومره ښایسته هوا موسم خوندور ښه خوند خفه مې بچي خامخا د غرو کې څوک ډېر ټیم تېر کړي هغه بیا خفه وي وایي یاره خوند نه کوي یا خفه خو هغه راځي چې کار نه لري مړ سره دغه اکرم صدي ډېر خوراکۍ کمزوری دی سفر نسی کوي پر سکوټر ځي شرمېږه نه سکوټر دې راکش کوي ځای ډېر اته دی پر سکوټر درځي یا بھائی بیا وینو دا وخت دی ژر لاړ شي ژر لاړ شي ځکه بیګ راوه شیر بیګ څه کوي بس بیګ دې د سړي بیګ مه راکړه هغه بوتلی شي دا د پښو سفر نه کوي د غره سړی دی پر سکوټر باندې دی اوس کاریز لږ شرمېږي هم نه یا بھائی دا اوس په سکوټر کاریز ته روان کاریز دغه دی نزدیک هریز باز دی تو ښکاره کوي چې څوک دی راوه که رافضل شوص لما دي څنګه یې حاجي څنګه یې ښه یې فضل یې ورشه وسه دا خلک لګیا دي سپره کوي حاجي دا باغونه ولې خالي سوي دي سیبونه نسته کې بالکله ها چې موږ څه خبره ده د قدرت کارونه دي ښه الله سره زور کېدلی شي یا نه چې کېدی نه چې کېدی بالکل دا د روزي د شراکې به د غوږ روزي د دغه درختې دی جړې اوښتې دي نو دا د خوشحالي نه وایي ځکه باران څه مسي ها باران بس الله دې روزي کې در واچوي د دې باغونه دغه ستړی مه شه ځوان څنګه یې ښه صحیح چې ښه دا دې چکرې ورته ایښي دي سپره دغه کوي کې درځه دی واره ستړی دي سکوټر رایفل یې تېز سکډم دم یاره دغه د کاریز لاره د سپورټ نه پیسو لاره د سپورټ نه پاږي ولې لالا ها دانه کې راځي د غرو چوړیانې ښه ته راوخېږه موږ په پښو کې نو ما ته د په پښو راځه کاریز درته نږدې دی د سکوټر راځي ماشاءالله ډېر خوندور موسم خوندور هوا سین خوندور دی کاریز لسې ولاړ شو هغه ځای بیا ډېر ښه دا دی حاجي واجد وانډا والا دا زموږ په علاقه کې پخوا حاجي واجد ډېر مشهور و حاجي واجد وانډا والا دی هغه دی ځه
ډېر ښه زور دومره خوندوره هوا روانه ده ډېر زیات خوند موږ پرې اخیستی دی اشه دغه هوا ته خوندونه اخلي زبردست مازدیګري ټیم به ډېر خوند کوي زبردست موسم اوس برابر دی ټول اتیر واره زه راغلی وم مازدیګري ټیم ماته پر کاریز باندې سره کښېنستلو دومره خوندوره هوا وه چې څه درته اوس که د ګرمۍ موسم د هغه دی ډېر ټاپ ګرمي ښه خوندور موسم دی او زه پر الله باندې ګران یم نو خوندور موسم دی دا سیند ته تاسو وګورئ ماشاءالله دا دی غره له پښو راوختلو دی ډېر بد ستړی سولو ساه یې کاږي او دا دی زموږ یار هم ولاړ دی دا ځای وادي دا نو زما فیورېټ ځای دی زه چې همیش ناستمه د لږ ساعت کښېنم دا تاسو وګورئ جنت دی جنت او دا اوبو ته وګورئ ماشاءالله دې ځای له 2 کاله مخکې 1 کال مخکې مې دی ما شبکت راغلی و دا کاریز نوم نو بیا موږ کم کاریز شبکت کاریز ډېر خوندور ځای دی اسمان ته وګورئ او دا سیند ته تاسو وګورئ اوبه روانې دي دومره خوندوره هوا ده چې څه درته ووایم خوندور سیند نو دا و د پښتنو وطن د افغانانو وطن ماشاءالله ډېر خوندور سیند هم دی ما و تاسو د افغانانو د وطن سیند در ښکاره کوئ دا اوبو ته وګورئ دا ځای ته وګورئ ورته ما موټیویشنل ویډیو هم جوړې کړې په دا غرو باندې دا د درخت دي بس الله دې د افغانانو وطن آباد لري څنګه دا زما نه ده سر درځئ راځئ دلې ما ته یې وویلې ولې ته افغانۍ یې ما ورته ویلې ته څه شې زه کاکړ یم ما ورته ویلې کاکړ د چا زوی ولې نه ما ورته د غلجي زوی دی بیا ما ورته ویلې غلجی د چا زوی دی غلجی د افغان زوی دی نو موږ ګرد افغانیان سولو ما د خلک وایي ته ولې ځان افغان کاږم ما ورته زه د افغان بچی یم لمسی یم افغان زموږ نیکه و درځه ډېر بد دی راوستی چیرې زه کړی دا سکوټر دا به دغه غرو کې ډېر بد سکوټر یې وچلوئ دومره بد یې تېرولي راځه نو اوس موین وایي ځو چکر ولو ګوره په کومې خوا مې وایي چیرې ځو مینه دلې ناصر ورته وایي ښه ناصر ته ځو بیا یو بل پکنیک پوینټ دی شینکاڼ شینکاڼ ته ځو دغه ښه علاقې دي ښه اوبه دي ښه دغه دي نه ښه وا ښه خوندور ما د خو دا ششته د اوبو ځایونه ډېر خوند راکوي بس د اوبو زګیله به مې بیا درځئ راځئ دا د موین وایي ما ته ښه د اوبو ځایونه رامعلوم دي به ښه چکر وایي هلته درکړو مال یې صحیح دی څوک دی دا ورځ لږ ښه نه ویډیو جوړي به ته وکښې موینه د دا کلي نوم څه دی زیابه دې کلي زیابه نومیږي زیابه دا لاندې د غرو لاندې درختې دي باغونه دي ډېر خوندور سیند دی و ما د خپله د غرو ژوند دومره زیات خوند راکوي او دومره خوندور هوا وړیا ځم دا د په اسمان کې ګرځي ډېر خوندور سیند دی دا باغو ته تاسو وګورئ نیچرل بیوټي ډېر زیات سکون زه کې فیل کوم مینه ته چې دلې راشه خوند تا د درکې ده سهار مازدیګر راوځم ډېر ښه خوند کوي د کلي مازدیګر بیا ډېر خوند نه ښار خوند کوي که دغه د غرو یاره په یو لیول کلی خوند کوي د کاروبار په لیول باندې خو بیرته ښار دی د پیسو په لیول باندې ښار د سکون دپاره کلی دا ښار زبردست دی ډېر زیات زه چې راغلی هره میوه کې ملاویږي هره میوه بیا سکون دا دومره خوندور هوا د سیند ته تاسو ګورئ ماشاءالله 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 اچھا دا د پخوا به اوبه روانې په دا شله کې دا د اوبه اوس کښته لاندې ستا اوبه ښه دا ورته ډېر پخوا پکښنیوال موږ راغلي ولو اوبه ډېر روانې اوس نه معلومېږي دی موین وایي کښته سته د موین وراره هم دا دی وروره رایل خان ما سره یې کول کړی و زه تا ته موټر درکوم کوچنی موټر ورسره و وروره موټر اوس نه راکوي ولې نه راکوې موټر ولې څنګه